ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ سره چې کومه نوې موضوع دغه کنټکسټ ای پی آی ده. په دې خبرې کوو چې کنټکسټ ای پی آی څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي. نو دلته موږ وایو چې د کنټکسټ ای پی آی is a feature in React, a JavaScript library for building user interfaces that provides a way to pass data through the components tree without having to pass props manually at every level. It is primarily used for sharing global data such as user authentication, themes, or app settings across the React application. مونږه چې کله د کمپوننټس ترمنځ ډیټا پاس کوو نو موږ ته معلومات شته څه نه استفاده کوو، پراپس نه استفاده کوو. چې کله د یو کمپوننټ څخه بل کمپوننټ ته ډیټا پاس کوو، خو کله کله داسې چې دوه کمپوننټ خپل کې ډایرکټ سره لینک نه وي، یا داسې چې مطلب یو ویلیو موږ ګلوبلی پاس کول غواړو چې موږ په دې خپل ریاکټ پروجیکټ کې هر ځای کې له هغه څخه استفاده وکړو شو، نو هلته بیا موږ څه نه استفاده کوو، کنټکسټ ای پی آی نه استفاده کوو. د کنټکسټ ای پی آی د استعمال لپاره چې درې سټپس دي. لومړی به تاسو کریټ ا کنټکسټ ابجیکټ، مطلب تاسو به یو کنټکسټ ابجیکټ جوړوئ. د هغه لپاره میتود راځي کریټ کنټکسټ په نوم باندې. هغه نه وروسته به تاسو کې دا چې کوم تاسو سره مطلب کمپوننټ دی دا به تاسو په دې کې دننه ور واچوئ. دا چې کوم کنټکسټ تاسو جوړ کړی دی د خپل ټول کمپوننټ به دې کې دننه اچوئ، دا به تاسو لیکئ چې پرووایډر. نو په کنټکسټ کې موږ سره یو کریټ کنټکسټ دی، یو بیا کنټکسټ پرووایډ کوي او بل بیا چې کنزیومر د هغې کنزیوم کوي. نو دلته چې کله تاسو کنټکسټ کریټ کړو تاسو به ولیکئ چې کنټکسټ ډاټ پرووایډر، دا به سټارټ او کلوز به کوي او منځ کې به خپله کمپوننټ واچوي او دې نه چې کوم ویلیو لیږل غواړئ هغه ویلیو به تاسو په دې کې پاس کړئ. بیا به راشئ چې چېرته استعمالوئ هلته به راشئ کنزیومر ته. هلته به داسې وکړئ چې دا کوم کمپوننټ دی هغه به راواخلئ کنټکسټ کې دننه واچوئ، هلته به د پرووایډر په ځای پسې لیکئ کنزیومر ولیکئ او بیا دغه ویلیو که تاسو ترلاسه کول غواړئ نو تاسو د یو کال بیک فنکشن په طریقې سره ترلاسه کولی شئ. تاسو به یو کال بیک فنکشن جوړئ، هغه ته به یو پارامیټر ورکوئ، هغه ویلیو به هغه پارامیټر ته راځي او بیا تاسو کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ. دا موضوع لږ داسې دغه غوندې به وي، مغلقه غوندې به وي، خو چې پریکټس وشي انشاءالله اسانه به شي. زه له خیر سره کوډ ته نو زه راځم خپل ایډیټر ته. په ایډیټر کې موږ سره ایپ ډاټ جی ایس ایکس دی. دلته راځم ډېرې کیسې لیکل شوي دي، دا ټول زه ختموم، یوازې به موږ سره ایپ پاتې شي. نو راځم دا مې دې نه تر دې ځایه پورې ټول ختم کړو او دلته چې کوم موږ سره ریټرن دی دا هم بس پرېږدم او دا نور شیان دې نه لرې کوم. نو ایپ به موږ سره کلیر شي، یوز افیکټ او اکسس او دا شیان زموږ نه دی په کار. ایپ دی وي مشکل نشته، دا مې راوړو. دلته مې هم دا سپیس ختم کړو، دا راغی موږ سره. اوس مثال د خبرې زه راځم دا کلاک او د کلاک ریلیټډ دا چې کوم شیان دي څه دا ټول زه ختموم دې نه چې موضوع کلیر شي، نو بیا تاسو نه کنفیوز کیږئ. په دې کې زه راځم څه کوم، یو فایل اخلم بل او لیکم دا موږ سره کمپوننټ دی. کوم کمپوننټ دی؟ ای کمپوننټ دی ډاټ جی ایس ایکس، دا مې ولیکم. دې کې یو بل اخلم مثال خبرې لیکم چې دا موږ سره کمپوننټ دی. کوم یو دی؟ بی ډاټ جی ایس ایکس، دا موږ سره بی کمپوننټ دی. او تر راځم مثال یو بل اخلم او لیکم دا موږ سره کمپوننټ دی او کمپوننټ کې لیکم چې دا موږ سره سی ډاټ جی ایس ایکس کمپوننټ دی. اوس که مثال خبرې زه ایپ ډاټ جی ایس ایکس ته راځم نو دې کې موږ ته پته شته چې هغه موږ ډیلیټ کړی دی. نو زه به راشم دې بل نه بیا ورته راوړو، مشکل نشته. راځم سوپر سټور ته او دې نه راځم سورس ته او سورس نه راځم خپل هم جوړوی شیخه، هماغه یو کمپوننټ دی څه خبره نشته. او زه راځم دلته پیسټ کوم، دلته به موږ سره پیسټ شي او دې نه هم دا ټول شیان ختموم، ضرورت نشته، بس یوازې به موږ سره ایپ پاتې وي، یو ساده کمپوننټ دی خلاص. نو زه راځم په دې کې چې دی زه دا ای کمپوننټ چې دی دا جوړوم، لیکم چې موږ سره کانسټ او بیا لیکم چې کوم ای، مطلب دا ای کمپوننټ دی او دلته راځم قوسونه اچوم، موږ سره به فنکشن تیار شي. لیکو چې ایکسپورټ او ایکسپورټ کې لیکم چې کوم ای چې دی موږ سره ایکسپورټ کا خو ډیفالټ به ایکسپورټ کوي، نو دا به موږ سره ایکسپورټ شي. به دې کې لیکم چې ریټرن کا څه ریټرن کا، دننه راځم ورته لیکم چې یو ایچ ون او په دې کې لیکم چې دس از مای کمپوننټ، یا مې مثال او مای کمپوننټ به ولیکم، دا مې ولیکم. اوس دا که موږ اکسس کول غواړو دا به موږ چېرته راوړو؟ ایپ ته به راوړو. نو زه راځم دلته ایپ ته ورته وایم چې موږ سره څه راوړل دي، قوسونه اچوم، لیکم چې کمپوننټ ای دی، دا راوړل، انټر کوم بره به موږ سره امپورټ شي، دا به راشي. اوس که زه راشم دا پروجیکټ رن کړم
ولیکم چې موږ سره څه وکړه سی ډي او سی ډي کې لیکم چې مای بن ایپ دلته به راشو بیا لیکم چې بن ډف انټر کلیک کوم دا به رن شي موږ سره لوکل هاست او دا په دې به زه کلیک کړم دا براوزر کې موږ سره خلاص شي او موږ چې څه لیکلی به دلته موږ سره پرنټ شي دا ډایرکټ موږ د ایچ دی چېرته راوړو ایپ کې راوړو فرض کا زه غواړم دا ټول مادیزونه کاپي کړو په دې بي کې مې پیسټ کړو او دلته رالم دا بي کمپوننټ دی نو دلته څه کوم بي لیکم اوس دا لیکل زه نه غواړم چې په ای کې وي نو دې نه دا زه څه کوم ختموم دا چېرته دی بي کې دی نو که زه اکسس کول غواړم زه بس دلته مې منشن کوم بي به منشن کوم دلته راځم لیکم چې موږ سره څه دی کمپوننټ او بیا لیکم چې بي دی دا مې ولیکل ته موږ سره راغی نو اوس ګوره هغه لیکل موږ سره نشته هغه په بي کې دی بي نه موږ ای ته ورکو ای به چا ته ورکوي ایپ ته ورکوي نو دلته به موږ سره بیا هم هماغه ویلیو پرنټ کېږي څه مشکل به نه وي که چېرته زه بي نه م راواخلم راوړم چا ته سی ته ور واچوم او دلته بل کمپلین هم موږ سره جوړ شو دی سی په نوم باندې اوس دا لیکل به موږ سره په سی کې وي خو موږ به داسې څه کوو په بي کې امپورټ کوو نو دلته به زه راشم او ورته وایم چې موږ سره څه وکړه کمپوننټ سی دی دا امپورټ کا نو اوس ګوره هغه لیکل اصل کې په سی کې دی خو سی بي ته ورکوي بي ای ته ورکوي ای چا ته ورکوي ایپ ته ورکوي خو دلته دا ورکړه او راکړه چې دی ګوره ډایرکټ روان دی زه یو سیسټم داسې غواړم چې په دې ای کې ما یو شی ډیفاین کړی دی او اتومات یې په سی کې اکسس کړم نو داسې به څنګه کوو د هغه لپاره به موږ څه استفاده کوو کانټیکسټ ای پی آی نه به استفاده کوو تاسو به داسې کار وکړئ موږ تیار په ای کې یو او یا مثال په دې ایپ کې زه غواړم یو دغه جوړ کړم کانټیکسټ ای پی آی او د دې ایپ څخه ډایرکټ په دې سی کې اکسس کړم نو مثال د خبرې زه راځم دلته بره تاسو به ولیکئ چې یو ویریبل به والی چې په هر څه مې اخر لیکه زه لیکم چې لیټ او لیکم چې فرست نیم او دلته لیکم چې کریټ کانټیکسټ دا چې ولیکم نو بره ګوره موږ سره کریټ کانټیکسټ امپورټ شو دا کانټیکسټ موږ سره جوړ شو فرست نیم کې به زه اف هم غټ کړم دې ترکیب سره دا صرف تا جوړ کړی دی استعمال لپاره به څه وکړې دا چې کوم کمپوننټ تا اخیست دا به دې نه کټ کړي بیا به ولیکې چې دا کوم شی تا جوړ کړی فرست نیم دا به ولیکې او دې سره به ولیکې ډاټ پرووایډر دا به تاسو کلوز کې او دا کمپوننټ به په دې کې دننه څه کې ور وابچئ اوس زما اصل کې دلته یو ویلیو لیږل دي هغه ویلیو څه شی دی مثال د خبرې د دس از مای کمپوننټ مثال د خبرې آی ام احمد نو زم چې دا احمد به دې نه شي هلته ډینامیک لاړ شي نو دلته موږ څه وکړو ایپ کې موږ کانټیکسټ جوړ کړل ته موږ پرووایډ کړو چاته بس دا کمپوننټ چې موږ کال کړی دا دې کې موږ دننه ولیکو په دې کې راځم لیکم چې ویلیو کې لیکم چې موږ سره احمد دی اوس دا دیز نه ولیکل شو داسې نه لیکل کېده به تاسو دیز نه ایکسپورټ کوئ نو زه لیکم چې ایکسپورټ او تاسو پته ده په یو صفحه کې تاسو یو ځل ډیفالټ ایکسپورټ کولی شئ او نه اضافه نه شئ کولی که نور ایکسپورټ کوئ به آبجکټ اچئ او بیا به لیکئ چې موږ سره فرست نیم چې کا ایکسپورټ کا بس دا به ایکسپورټ شي څه کې استعمالوئ نو دلته بیا څه کوئ امپورټ کوئ نو دلته به تاسو راشئ ورته به لیکئ چې امپورټ کا موږ سره څه شی امپورټ کا فرست نیم امپورټ کا فرام ایپ نو ګوره خپله به چې موږ سره امپورټ به شي ولته که زه دا استعمالوم نو زه به دا دیز نه کټ کوم او لکه څنګه چې موږ هلته لیکلو دلته هم لیکو چې فرست نیم ډاټ کنزیومر څه به لیکو کنزیومر دې طریقې سره او دلته چې کومه دا ویلیو موږ ترلاسه کوو نو هغه ویلیو موږ ډایرکټ نشو ترلاسه کولی په دې کې به موږ یو کال بیک فنکشن اخلو لکه دا قوسونه ما واچو او دلته راځم ورته څه ویم ورته وایم چې مثال د خبرې موږ سره یو فنکشن دی فنکشن شو او دا مې راواخیستو دې طریقې سره او په دې کې دننه به زه لیکم چې ریټرن او ریټرن کې دننه به زه راځم څه کوم دا به دلته پیسټ کوم او که کوم ویلیو دلته راځي نو په دې کې چې ما کوم پارامیټر واخیستو هغه به دې ته راځي او زه راځم د احمد په ځای څه پاس کوم پارامیټر کې ویلیو پاس کوم دا مې پاس کړو که چېرته زه راشم نو دلته موږ سره یو ایرر دی ایرر څه وی ایرر وی چې ایکسپورټ فرست نیم از ناٹ ډیفاینډ نو دلته موږ دوی دا فرست نیم چې تا ایکسپورټ کړی دی که نه دا ډیفاینډ نه دی نو ایکسپورټ فرست نیم دا صحیح دی فرست نیم دا یو دی موږ سره فرست نیم کې غلط شوی یم صحیح دی صحیح دی فرست نیم بس دلته موږ څه کړو دا امپورټ ایکسپورټ کړو اوس صحیح شو ښه ایپ کې دننه بیا نه لیکي صحیح ده اوس که زه راشم نو دلته موږ سره چې راغی احمد راغی دا
اي پی آی کنټیکسټ اي پی آی جوړوي دا به تاسو په کمپوننټ کې دننه نه جوړوي، دا به تاسو د باندې جوړوي. ځکه موږ جاوا سکرپټ کې ویلې چې موږ سره یو وار ویریبل دی، یو لټ دی، یو کانس دی، او د لټ او د کانس چې کوم سکوپ دی هغه بلاک سکوپ دی. دا که تا په دې فنکشن کې دننه جوړ کړو یا د کمپوننټ کې دننه جوړ کړو دلته استعمالولی شي، باندې خو نشي استعمالولی که نو ځکه دا موږ بیا نشو ایکسپورټ کولی. نو دې نه ما احمد لېږلی نو پسې کې موږ سره ډایرکټ شی پرنټ شو، احمد پرنټ شو. کله زه راشم او زه ورته ولیږم چې شی لکه زه دلته ایپ ته راځم لیکم چې جواد، نو هلته به موږ سره څه پرنټ کېږي؟ جواد به پرنټ کېږي. لکه منځ کې ګوره تاسو څه نشته، بس ډایرکټ تاسو دیز نه چاته ولېږلو سی ته هم لېږلي هلته امپورټ کړی دی او هلته مو له دې نه استفاده وکړو. که چېرته داسې وشي چې مثال له خبرې زه راځم یو بل کنټکسټ اي پی آی کریټ کوم، نو دلته راځم لیکم چې مطلب لیټ لاست نیم جوړوم، لاست نیم، او په دې کې دننه راځم ورته وایم چې موږ سره کریټ کنټکسټ دا به موږ سره کریټ شي. اوس که دا لیږل غواړو نو بیا به څه کوم، بیا به دا کټ کوم، لیکم چې لاست نیم ډاټ پرووایډر او په دې کې دننه بس دا پیسټ کوم او دلته ورته وایم چې څه وکړه لاست نیم هم دې نه ایکسپورټ کړه. پسې کې استعمالو نو دلته راځم ورته وایم چې دې سره به څه راوړې لاست نیم به هم دلته موږ سره امپورټ کړي او دلته چې کوم شی موږ ریټرن کړی دی په دې کې به زه لیکم چې څه موږ سره موجود دی لاست نیم ډاټ کنزیومر دې رقم ته، او دې کې دننه به بیا زه څه کوم کال بیک فنکشن اخلم دې طریقې سره او دننه به راشم دا به دلته پیسټ کړم آی ایم دا شی شو مای لاست نیم از، په دې کې به تاسو یو پارامیټر والی مثال ال نیم مې واخیستو او دلته به دننه راشي دا تاسو دلته څه کې پیسټ به کړئ. لکه زه ورته وایم چې موږ سره ال نیم چې دا پرنټ کړه، نو که زه اوس راشم او دلته موږ ریټرن نه دی لیکلی نو تاسو به دا څه کړئ ریټرن به کړئ. نو اوس که زه راشم نو ګوره this is my component I am جواد my last name is خالد. ولې خالد دې نه تاسو څه شی نه دی ورلیږلی، ویلیو ته به راشئ او زه راځم ورته لیکم چې په دې کې څه ولیږه خان ولیږه، فاصله ورکوم خان، نو ګوره my last name is خان. موضوع باندې پوه شوې؟ نو دې ته څه ویل کېږي کنټکسټ اي پی آی ویل کېږي چې تاسو څنګه کولی شئ ویلیو د یو کمپوننټ څخه بل کمپوننټ ته پاس کړئ. دې موږ سره هغه بیسک موضوع ده چې موږ وګورو، نور موضوعات به له خیر سره بل کلاس کې وایو. څه پوښتنه شته؟